بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب ریاضي درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مو د لومړي درسه درسره لیدلي وي. ګران زده کوونکو، که غواړئ چې نور مضامین مو الجبر، مثلا حساب، همداسې هندسه، مثلثات، ساینسي مضامین مثلا فیزیک، کیمیا، بیولوژي په دې چینل کې وګورئ، نو چینل باندې کلیک وکړئ، لاړ شئ پلی لیستو ته. پلی لیستو کې درته درسونه راځي، هم په پښتو ژبه موجود دي، هم په دري ژبه. کومه ژبه مو چې خوښېږي هغې ژبه نه استفاده وکړئ او د درسونو درسره وګورئ. او حتما درسونه چې درته رسېږي کوشش وکړئ چې نور ملګرو ته هم ورسوئ، تر څو په دغې صدقې جاریه کې ټول سره شریک نه شو. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو نن د حساب 28م لوست ته رسېدلي یو چې د حساب دریم څپرکی مو شروع کړی و او هغه کسري یا نسبتي عددونه ول چې د هغې د تعریف، د هغې د ډولونه ټول شیان موږ په 28م لوست کې پرې وغږېدو. نن له خیره ګران زده کوونکو، په دې لوست کې راځو او بعضې نور عنوانونه چې موږ ته مهمه دي په دې کسر کې، چې دې لپاره کسر زده کړو ډېرې مهمه برخه هم ده د حساب ریاضي. نو دا چې دې لپاره زده کړو، نو ځو خپله درسو ته. عنوان چې لومړی وایو ګران زده کوونکو، هغه عبارت ده د عام کسرونو اختصار ده. اختصار د عام کسرونو اختصار ګران زده کوونکو څه ته وایي؟ یعنې موږ او تاسو په دې لوست کې کسرونه ساده کوو. اختصار کول یعنی په دې معنا چې د یو کسر صورت او مخرج کوچني کول یا ساده کول. کله چې یو کسر لوی وي او د هغې په منځ کې د صورت او مخرج په منځ کې د ضرب په حالت کې یو عدد مشترک وي، همدغه عدد چې موږ او تاسو له منځه ویسو همدغې ته څه وایي؟ اختصار وایي. یا تعریف داسې هم کولی شو د صورت او مخرج تقسیمول د دې دواړو په GCD باندې یا په تر ټولو لوی قاسم باندې، یعنی داسې عدد چې په صورت کې او مخرج کې د ضرب په حالت کې مشترک ده، همدغه عدد له منځه وړل ته څه وایي؟ اختصار ویل کېږي. لکه سره هم ګران زده کوونکو، موږ او تاسو لرو 25 تقسیم پر 15 داسې. نو دلته که 25 ته راشو، دا لیکو چې 15 ضرب د 15 ده، یعنې ضرب چې د دواړه ضرب 25 راکړي او 15 چې ده 9 ضرب 15 ده. صحیح ده؟ نو دلته وګورئ تاسو چې صورت او مخرج کې یو عدد د ضرب په حالت کې مشترک ده چې هغه 15 ده، هم په صورت کې شته هم په مخرج کې شته. همدغه عدد له منځه وړل ته څه وایي؟ اختصار. 15 پر څو کېږي؟ 15 پر 9. نو دا کسر موږ او تاسو څه که ساده کړو. یا فرض مثال بل سوال ده، 45 تقسیم پر مثلا 45 تقسیم پر څو لیکو؟ 10 لیکو. صحیح ده؟ نو دلته موږ او تاسو داسې یو عدد په صورت او مخرج کې لرو که نه لرو چې هغه باید له منځه یوسو. نو صورت ته چې وګورو، صورت ده 15 څلور ضرب شپږ او مخرج چې ده 15 ضرب د څو ده؟ شپږ ده، یعنې څلور په شپږو کې 40 کېږي، 15 په شپږو کې 10 کېږي. نو تاسو ګورئ شپږ داسې عدد ده چې په صورت او مخرج کې د ضرب په حالت کې مشترک ده، د شپږ د شپږو سره وهل او لیکل 4 پر 15، همدغې ته موږ او تاسو څه وایو؟ اختصار کول د یو عام کسر. صحیح ده؟ چې دغه اختصار ګران زده کوونکو موږ کله چې کوو، نو په لنډه طریقه یې کوو. هر دفعه داسې عدد نه پیدا کوو، د یو کوچني اولي عدد څخه چې دوه د هغې نه شروع کوو. اول په دوه وګورو چې صورت او مخرج تقسیمیږي که نه. که په هغې تقسیمیږي اختصار پرې کوو، بیا 3 ته ځو، بیا 5 ته ځو، بیا 9 ته تر هغه پورې چې مشترک عدد دغه له منځه یوسو. مثلا سره دا سوال راکړی ده اختصار یې کوي، موږ یې ساده اختصار وګورو چې دا دواړه په 2 ویشل کېږي که نه کېږي؟ نه کېږي. په 3 کېږي؟ نه کېږي. نه کېږي. ښایي په 5 کېږي که نه کېږي؟ وګوره دواړه لومړی رقم 15 ده، په 5 باندې کېږي. نو دلته موږ څو وایو؟ 15 15 کېږي او 15 15 25 کېږي. نور د اختصار وړ نه ده، نو موږ لیکو 15 پر 9، نو ځواب څو شو؟ 15 پر 9 شو. صحیح ده؟ یا دلته راځو ګران زده کوونکو، اول ګورو چې دا دواړه په 2 وویشل کېږي که نه کېږي؟ ګورو چې دواړه په 2 وویشل کېږي، نو لیکو 1 2 2 2، یعنې 12 شو. 1 2 2 کېږي او یو دې ته ورکړه 10 شو، 15 2 10. اوس دواړه په 2 ویشل کېږي، نه 12 او 15 دواړه په 2 نه ویشل کېږي، په 3 کېږي. نو 4 3 15 12 کېږي او 15 3 15 کېږي. نو 4 او 15 نور نه یې، نو 4 پر 15 موږ هم ځواب دغسې لیکو. صحیح ده؟ یا که چیرې موږ ته سوال راکول شي چې 200 یو عدد ده، دا تقسیم کا په 150. کله چې تاسو داسې عدد پیدا کړئ ګران زده کوونکو، چې درکول شي چې دواړه صفرونه ولري، نو تاسو څومره صفرونه چې یو رقم دي، یعنې په اول سر کې صفرونه لري، هغه بل یو بل سره اختصاروی شي. مثلا د دې یو صفر د دې صفر سره اختصار شو، خلاص شو. صحیح ده؟ اوس نو ګورئ چې په 2 کېږي؟ نه په 2 خو نه کېږي، په 3 دواړه نه کېږي، په 5 کېږي. 3 15 15 او 4 15 شل. نو 4 پر 100 لیکو، 4 پر 3 لیکو. دا اختصار شو. یا فرض مثال بل سوال ده، 4 زره او 1500 تقسیم شي په 9 زره او 1500 داسې. صحیح ده؟ او دا موږ اختصار وګورئ چې دا دواړه صفرونه دواړه که چې د 2 صفره د 2 صفر سره خلاص شو.
اوس په 2 ویشل کېږي نه خو په 3 ویشل کېږي نو وایي 1 3 3 یو د دې پاتې شو دې ته ورکړي 15 کېږي 15 3 15 دلته وایي 2 3 شپږ کېږي او یو دې ته ورکړي 15 3 15 اوس بیا په 15 کېږي 3 15 15 او 15 15 15 نو 3 پر 15 موږ د دې سوال ځواب لیکو. راځو دا سوالونه حلوو. مخکې دې نه چې زه حل کوم تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ اول تاسو اختصار کوئ ساده یې کوئ ویې ګورئ چې سره ښه کېږي بعد د هغې ویډیو ته وګورئ چې سره ښه حلوو. ګران زده کوونکو لومړی سوال ته راځو او اختصار شروع کوو. ګوره په 2 2 نه ویشل کېږي په 3 نه کې نو په 15 ویشل کېږي نو وایي چې 1 15 15 2 دې پاتې شو دې ته ورکړي 15 15 15 15 دلته وایي 2 15 صفر یې ورکړي و 3 15 15 او 4 15 څو کېږي شل کېږي نو 3 پر 4 د دې سوال ځواب شو. سیده دلته دویم سوال ته چې راشي اول صفر د صفر سره څه شو اختصار شو. اوس ځو 3 شپږ 18 کېږي او یعنی د دوه نوم شروع کېده چې دوه باندې کولی شو خو موږ راسن شپږ باندې لاړم 3 شپږ 18 کېږي او دلته 4 شپږ 40 کېږي نو 3 پر 4 د دې ضرب شو کني دوه باندې کېده. او دلته راځو دریم سوال ته. دریم سوال وی شو صفر د صفر سره خلاص شو په 2 خو نه کېږي نور په 3 هم دواړه نه کېږي او په 15 هم نه کېږي په 2 کېږي ګران زده کوونکو نو وایي چې یو صفر کېږي او دلته 3 نو 10 پر 100 شو 10 پر 2 د دې سوال ځواب شو. سیده دلته راځو صفر د صفر سره لاړه په 2 ویشل کېږي 2 2 4 15 2 لاس نو 2 پر 15 د دې ځواب شو. دلته راځو څلورم سوال ته. څلورم سوال دا و. پنځم سوال ته. پنځم سوال ګران زده کوونکو ګورئ یو صفر مشترک لري دا خلاص شو و 4 پنځو کې شل 15 په 15 کې 15 4 پر 100 شو 15 شو. سوال راځو شپږم سوال ته اختصار کوو. دا سوال اختصار وګوره په 2 نه کېږي اما په 3 دواړه کېږي نو په 3 وي شو 3 په 3 کې 9 کېږي یو دې تر 15 15 په 3 کې 15 دلته 3 3 9 کېږي او دا صفر. اوس په 15 کېږي لیکو چې و 15 15 دیرش او شپږ 15 دیرش نو و پر 100 شو و پر شپږ د دې سوال ځواب شو. یعنې دغسې موږ کولی شو اختصار وکړو. ښه ګران زده کوونکو اوس خو موږ تاسو د کسرونو په اختصار باندې پوه شو هغې کې باید ډېر کار وکړو چې تر څو اختصار ښه قوي شي. کله چې تاسو اختصار ښه قوي کوئ اختصار په اسانۍ وکړئ نو تاسو کسرونه ډېر ساده جمع کولی تفریق کولی او ضربولی شئ. نو اختصار مهمه ده چې تاسو یې زده کړئ سوالونه کتابو کې درسره کاروئ. بل عنوان چې موږ تاسو وایو هغه دا ده چې د عام کسرونو د غیر واجب عملیه کولو عملیه د عام کسرونو د غیر واجب عملیه سره رقم د غیر واجب کول معنا دا د ګرځ کوونکو چې موږ تاسو ته یو صحیحدار عدد چې واقعي ده راکول کېږي موږ دا عدد دا صحیح عدد له منځه وړو یا دا واقعي کسر اخلو غیر واقعي ته بدلو. یعنی غیر واجب کول څه معنا ورکوي؟ معنا یې دا ده ګران زده کوونکو چې واقعي کسر موږ راخلو واقعي کسر هغه موږ تاسو غیر واقعي کسر ته اړو. کوم واقعي کسر چې صحیحدار عدد ولري یعنی صحیح عدد چې ولري هغه موږ راسره اړو د غیر واقعي عدد ته. صحیح ده؟ دا چې واړو دغه عملیې ته غیر واجب کول وایي. څه رقم کېږي ګران زده کوونکو موږ تاسو کې یو عدد لري چې A صحیح B پر C داسې عدد ولرو یو عدد صحیحدار عدد وي. وایي تاسو به څه کوئ؟ مخرج واخلئ په صحیح عدد کې ضرب کړئ. مخرج په صحیح عدد کې ضرب کړئ د دې حاصل صورت سره جمع کړئ او بیرته په مغه اولی مخرج ولیکئ یعنی یو خط برکش کړئ A ضرب C کېږي A ضرب د یا ضرب د C جمع د B سره تقسیم په مغه پخواني مخرج باندې دغسې لکه څه رقم موږ لرو ګران زده کوونکو چې 3 صحیح یو پر 4 داسې نو موږ ویل چې اول دا صحیح مخرج راخلو د هغې سره یې ضربوو صحیح عدد سره یې ضربوو نو 4 ضرب د څو کېږي 3 کېږي یعنې 3 ضرب 4 جمع د صورت سره جمع کې یو تقسیم پر هماغه پخواني مخرج باندې 4 نو دلته چې ولیکئ 3 په 4 کې 12 سوي 14 پر 100 ده 4 ځواب شو 14 پر 4. صحیح شو؟ یا فرض مثال بل سوال ده 15 صحیح 2 پر 100 ده 2 پر 3 ده موږ لیکو سوال د 3 ضرب 15 3 ضرب 15 جمع 100 ده 2 بیا هغه تقسیم په هغه مخرج 3 نو 3 15 جمع 2 کېږي 18 پر 100 ده 18 پر 3 ځواب شو 18 پر 100 18 پر 3 شو. صحیح شو؟ یا بل سوال ته راځو ګران زده کوونکو دلته سوال لرو مثلا ته 15 صحیح 15 پر شپږ راسره لرو 15 په شپږو کې 10 او 15 پر 100 ده شپږ ته تبدیل شو. یا لیکو لس صحیح و پر لس دلته چې مخته ځای لس په لسو کې سل کېږي سل جمع و یو سلو و پر 100 ده لس ته تبدیل شو.
صحیح شو. یا موږ ته بل سوال کېږي 12 صحیح 2 پر 15 دا اړو موږ څه وایو 15 په 12 کې کېږي ګرانزه شپېته شپېته او 2 شپېته 2 شپېته پر 100 15 دغسې موږ یو غیر واقعي واقعي کسر غیر واقعي تړو. که چیرې ګرانزه کوونکو دې اعدادو کې منفي علامه وه یعنې موږ ته اعتراف کول شو چې منفي 3 صحیح 1 پر 4 دلته په یاد ګرانزه کوونکو چې دا منفي په دې عددونو کې په نظر کې نه نیول کېږي یعنې منفي به په خپله لیکې او دا عدد به چې کې غیر واجب کوي یعنې عدد دلته دا ده چې دلته د منفي باندې ده دلته اصل عدد داسې ده چې یو قوس لري دلته 3 صحیح 1 پر 4 داسې یو عدد ده خو موږ هغه قوس نه دی لیکلی نو چې قوس دې نه دی لیکلی غلطۍ به هم نه نو تاسو به منفي په خپله پرېږدئ عدد به غیر واجب کوي 3 په 4 کې 12 12 او 14 پر 4 چې ډېری زموږ ملګري دي کې اشتباه کوي چې 4 په 3 کې 12 وي بیا منفي 12 وي منفي 12 نه وایي یو لاړ شي منفي 11 لیکي چې منفي 11 نه راځي دې شي ته متوجه اوسئ. یا بل سوال درته لوم منفي 15 صحیح 1 پر 4 دلته منفي په خپله 4 15 کې شل شل او 1 پر 100 ده 4 ده. یا بل سوال د منفي شپږ صحیح 3 پر 15 موږ او تاسو دا لو منفي په خپله 15 په شپږو کې 10 او 3 30 پر 100 ده 15 ده. دغه د غیر واجب عملیه ده چې باید زمونږ په یاد بلې عنوان چې ګرانزه کوونکو موږ به زده وي هغه د عام کسرونو د واجب کولو عملیه ده واجب کولو عملیه د عام کسرونو د واجب کولو عملیه څه معنا ورکوي ګرانزه کوونکو دا مخکې چې غیر واجب وي دا مغ برعکس عملیې ته ویل کېږي یعنې موږ ته یو غیر واقعي کسر راکول کېږي بیرته واقعي کسر تاړو یعنې یو غیر واقعي کسر ده هغه بیرته صحیحدار کسر تاړو لکه دلته لیکو چې غیر واجب کول څه ته معنا ورکوي واجب کول معنا دا ده چې غیر واقعي کسر را واخلي او هغه واقعي ته بدل کړي واقعي ته چې کې بدل کړي نو دا کار دی چې وکړم نو دې ته بیا موږ چې وایو دې ته موږ واجب کول وایو نو دا دوه عملي باید زموږ په حساب کې زده وي یا په کسر کې باید زده چې الجبر هر شرط به په درد خوري سره رقم دا کار کوو ګرانزه کوونکو سره رقم یو کسر غیر واقعي تاړو راسره به صورت په مخرج وویشي لکه سره رقم موږ ته سوال راکول کېږي 10 پر 3 دا یو غیر واقعي کسر ده واقعي ته وړي نو 10 راواخلئ په 3 وویشي 3 تقسیم 3 په 3 کې 9 کېږي څو کېږي یو باقي شو نو لیکو 3 صحیح دا به صحیح کې لیکي دا خارج قسمت چې چېرته لیکلي دا صحیح شو لیکو 3 صحیح 1 پر 3 یعنې 3 صحیح 1 پر 100 1 پر 3 داسې لیکل کېږي نو بیرته چې ساده یم که 3 9 جمع یو 10 پر 3 بیرته مانا راکوي یا موږ ته راکول کېږي 12 پر 15 دا واړوئ نو موږ 12 راخلو په 15 یې وویشو 2 15 10 کې ګرانزه کوم دلته څو پاتې کېږي 2 نو موږ 2 صحیح لیکو 2 پر 15 دا عدد واوخته صحیح ده عدد ده یا واقعي کسر ده صحیح ده یا موږ وایو شل پر 9 صحیح ده شل پر 9 عدد ده موږ ته یې واړوئ نو شل راخلو په ویو ویشو 2 په 9 کې 14 کېږي شپږ پاتې کېږي نو وایي 2 صحیح ده او شپږ پر 100 ده شپږ پر 9 ده واوخته صحیح همداسې که منفي عدد ګرانزه کوونکو مثلا وایي چې منفي 15 تقسیم شي په 4 دا راته واړوئ نو تاسو منفي په نظر کې نه نیسئ یعنې منفي بلته ولیکئ هغه عمومي ده غرض ورسره مه کوئ نو 15 راسره راواخلئ په 4 وویشئ 3 په 4 کې 12 کېږي ګرانزه کوونکو او 3 پاتې کېږي نو وایي 3 صحیح یعنې منفي 3 صحیح 3 پر 4 3 پر 4 لیکو سوال زموږ تاسو حل شو بیرته یې ساده کړئ همدا کسر راکوي یا بل سوال د ګرانزه کوونکو چې وایي 21 منفي 21 پر 15 دا راته واړوئ نو 21 راواخلئ پر 15 یې وویشئ 4 15 شل څو پاتې کېږي یو پاتې کېږي صحیح ده نو دا منفي به خپله ولیکو به لیکئ 4 صحیح او 1 پر 100 ده 1 پر 15 دغسې یو غیر واقعي کسر ته اوړي صحیح شو نو دغه عملیې باید زموږ او تاسو چې 3 عملیې په دې درس کې ویلې شوي اختصار او واجب کول غیر واجب کول په حساب کې په کسرونو کې په الجبر کې ډېر مهمه دي دې چې زده کړئ سوالونه پکې کار کې کوم چې مشکل و ما تېراولې به انشاءالله ډېر زر یې ځواب درکوم ښه وخت ولرئ په مخه